تصور وکړئ یو داسې وخت و چې ساعتونه برقي نه وو، موبایلونه نه وو او خلک د دقیق وخت معلومولو لپاره یوازې لمر ته کتل. خو بیا یو مسلمان نابغه پیدا شو چې د ساعت جوړونې بنسټ یې کېښود. دا څوک و؟ راځئ چې تاریخ ته لاړ شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن به تاسو ته د یو داسې مسلمان ساینسپوهه کیسه در وښایم چې د نړۍ د ساعت جوړونې بنسټ یې کېښود. دا شخص ابوالعز الجزري و چې د 12مې پېړۍ یو نابغه انجینر و. الجزري 1136 میلادي کال شاوخوا د اوسنۍ ترکیې په سیمه کې زیږېدلی و. د هغه اصل نوم بدیع الزمان ابوالعز بن اسماعیل الجزري و. هغه د انجینرۍ، ماشین جوړونې او د اتوماتیک سیسټمونو په برخه کې بېساري مهارت درلود. الجزري د خپل مشهور کتاب الجامع بین العلم والعمل النافع فی صناعة الحل ولیکو چې پکې 50 څخه زیات اختراعات ثبت کړي وو. د الجزري د مهمو اختراعاتو څخه د اوبو ساعت و. دا ساعت داسې جوړ شوی و چې د اوبو وزن د وخت په تېرېدلو سره متوازن ساته. ساعت دننه یو خاص میخانیکي سیستم و چې وخت یې ښوده او هر ساعت یو کوچنی روبوټ حرکت کوه یا یې غږ کوه. خو دا یوازې د الجزري کار نه و. هغه اتوماتي روبوټونه، د اوبو پمپونه او د شاهي ساعتونو جوړولو کې هم اختراعات وکړل. د الجزري یو الهام بخښونکی اقتصاب. نن چې موږ عصري ساعتونه، روبوټونه او میخانیکي ماشینونه ګورو، نو باید پوه شو چې دا د مسلمان ساینسپوه د زحمت نتیجه ده. د الجزري نه یوازې د خپل وخت لپاره یو نابغه و، بلکې د ننني ساینسي پرمختګ بنسټ یې کېښود.